أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزانو د منځ متعلق علماء کرامو د احادیث په حوالو فرمایلی دي چې مونږ الله جل جلاله سره خبرې کول دي، نو منظر پارا دومره عظیم مقام ذکر شوی دی چې مونږ الله سره هم کلام کې دل دي. نو کله چې انسان الله سره خبرې کوي، مناسبه خبره ده چې هغه خبرو باندې انسان پوهیږي هم. کم مونږ چې مونږ وایو او کم کلمات چې په مانځ کې ادا کوو، کمنګ دا هغه په معنی نه پوهیږو، نو هغه خوند به مونږ ته نه حاصلېږي کم خوند حاصلېدل چې پکار دي. امدارنګ خپل محبوب خپل رب العالمین سره خبرې کول، اول ضرورت خدا دے چې سړی الفاظ د خبرو صحیح ادا کوي. د مانځه چې د الفاظو ادا کولو کومه طریقه ده، پکار دا دی چې هغې طریقې سره د مانځه الفاظ ادا کو او بیا د هغه په معنی باندې هم چې پوه شو. نن په دې مختصر نشست کې زه ستاسو په مخ کې د مانځه الفاظ او دا هغې صحیح اداګیری چې د مانځه الفاظ څنګه ادا کیږي او د هغې مختصره آسانه غوندې ترجمه. کله چې انسان الله ته ودرېږي، ځان پاک کی، نو اول نیت وتړي. نیت د زړه ارادې ته وایي چې زړه کې سړی هغه مونځ راولي چې کم مونځ کوي. زبان باندې د نیت تړلو څه ضرورت نشته، او کبیا د شک نه ځان ایستلو دپاره چا تړلو هم خو ضروري دی نه ګڼي. نو ټولو نه اول به وایي چې الله اکبر، الله ډېر لوی دی. سبحانک اللهم دې ته ثنا وایي. الله اکبر نه رستو به دا وایي سبحانک اللهم، پاکي ستا لره ده ای لویه خدایه. سبحانک اللهم، یا اللہ تپاکی د تمام عیبونو د نقصاناتو د نقائصنا. وبحمدکا، ثناء لردا، یا وبحمدکا، او زستا تعریف سراتا یادوما. وتبارک اسمکا، ستانم د برکت والا دے اللہ. وتبارک اسمکا، یا دا مانا چی لوی دے شان ستا. وتبارک اسمکا، لوی دے نم ستا، انستا نم دا برکت والا دے. وتعالی جدکا، او لوی دے شان ستا. ولا الہ، نشتا معبود برحق، صحیح خدای صحیح د سجدو لائق، نشتا غیرک سواستانا. ولا الہ غیرک، نشتا لائق د عبادت حقیقی غیرک تانا سوام. اعوذ باللہ، پنانسم پا اللہ سلام، من الشیطان الرجیم، د شیطان مردود نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم پنوم دا اللہ چاگا ډیر مہربان دے او زیات رحم والا دے. الحمدللہ، طول تعریفنا دا خدای توب خاص اللہ لردی. الحمدللہ، ہر قسم تعریفنا دا خدای توب للہ خاص اللہ لردی. سڑے مانزے کی دا سوچو کی دا کلمات چی سڑے ادا کئی، نو معنی هم چی پی پوئیگی
دا سوچ ځان سره وکړي چې زه مانځه کې الله سره کمې وعدې کوم او بیا مانځه نه بار زه څه کوم. مانځه کې خو وایي چې ټول صفتونه د خدایتوب خاص تعالی لري. مانځه نه بار بیا کله یو بابا ته را مدد شوای، کله بل بابا ته را مدد شوای، معلومیږي چې مونږ دې صحیح نه دی منلی. الحمدلله ټول صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. اولاد ورکولو صفت د الله دی، د الله سره خاص دی، صرف الله اولاد ورکولی شي. د بیماری ورکولو والا صفت د الله دی، د بیماری لري کولو والا صفت د الله دی، نو دا خاص الله ورکولی شي او لري کولی شي. زړونو رازونو باندې خاص الله خبردار دی او د زړونو رازونو باندې خبردار او حاجت روا مشکل کشا خاص الله دی. داتا منځ کې ویلي دي چې الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله لره دي. رب العالمین چې ساتون کې د ټولو جهانونو دی، ټولی دنیا ته رزق ورکولو والا دی. الرحمن ډیر مهربان دی، الرحیم زیات رحم والا دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی، د قیامت د ورځې بادشاہ هم صرف الله دی، بل هیڅ څوک نه دی. نو ایاک نعبدو یا الله خاص تا ته عبادت کوو. وعده دی وکړه چې یا الله سجده به صرف تا ته لګوم، یا الله خبره به صرف تا منم، یا الله بیچونو چرا به صرف تا خبره منم، یا الله حاجت روا و مشکل کشا بتا جنم، یا اللہ آواز بتا تکوم، یا اللہ حاجتن بتا نغوارم، یا اللہ نظر و نیاز بستا پنم باندے منم، ذکر چھ نظر و نیاز عبادت تے. ایاکا نعبدو یا اللہ خاص تا عبادت کو، و ایاکا نستعین یا اللہ خاص تانا امداد غوارو، یعنی مدد تانا غوارو، یا اللہ مدد بوایو. یا محمد یا رسول اللہ یا علی یا عبد القادر جیلانی یا پیرانی پیر وغیرہ بنوایو. و ایاکا نستعین یا اللہ خاص تانا با امداد غوارو. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا وخائی منتا الصراط المستقیم نیغلار صراط الذین لار دہغو کسانو انعمت علیہم کہ انعام کرے دے تا پاغوی باندے غیر المغضوب علیہم او غضب دے نرے کرے پاغوی باندے لار داغو کسانو انعمت علیہم کہ انعام کرے دے تا پاغوی باندے غیر المغضوب علیہم نلار داغو کسانو چاغو باندے غضب نازل کرے شیرے وللظالین وللضالین نلار دا گمراہانو آمین. یعنی یا اللہ ہم دغا سے ہوکے بیا باور پسی صورت وائے اریو صورت دیشی آدوی عام خلق داوئی قل هو اللہ احد ودی کہ ہم پورا توحید دے. قل ورتو آیا هو اللہ احد اللہ ہی کی یو دے حاجت روا مشکل کشام د خزانو ورکولو والا د بیماریو ورکولو لری کولو والا یکی واللہ دے. قل ورتو آیا هو اللہ احد اللہ یکیو دے اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے اللہ نازولی نلری چاہتے حاجت نشتا اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے اللہ بے پروا دے. لم یلد نداغن سوک پیدا شوی ولم یولد او ناغد چانا پیدا شوی دے. ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له او نشتا داغ لرام کفوا احد سوک برابر و ہمسر اللہ سر سوک ہمسر و برابر نشتا. ولم یکن له کفوا احد کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہی سوک داغ برابر نشتا. اللہ اکبر اللہ دیر لوئے دے. سبحان ربی العظیم پاک دے زمانگ اللہ العظیم چھ دیر لوئے دے.
سبحان ربی العظیم دا ٹکے خلق اعظیم وائی دا غلط تے سبحان ربی العظیم پاک دے زمنگا رب چھڑیر لوئے دے یادا مانا سبحان ربی العظیم پاکی بیان امزد اخپل لوئے اللہ سمع اللہ لمن حمدہ واورد اللہ لمن دہغا چا حمدہ چچا داغ تعریفوں کو چچا داغ تعریفوں کو نہ اللہ واوردو اللہ واردلو والا دے ربنا لک الحمد اے زمنگا پروردگارام خاص تعالی را تعریف دے صفت دا خدای توب خاص تعالی را دے ربنا لک الحمد اے زمنگ پروردگارا خاص تعالی را تمام تعریفوں نے دی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلام پاک دے زمنگا رب الاعلا چاگا دیر اچت دے سبحان ربی الاعلا پاکی بیان امزد اخپل پروردگار چاگا دیر اچت دے التحیاتو للہ طول زبانی عبادتنا خاص اللہ لردی کم عبادت چپ جب باندی کی صفت کول تعریف کول نن سبا خلق دا غیر اللہ تعریف کئی یور افلانی زیارت تجلار سے کہ ہر قسم بیماری دی ٹک ٹھاک بشے الگا دا تعریف دا اللہ کوا دا تعریف دا اللہ شاہ نشان دے التحیات للہ تمام دا جگہ عبادتنا خاص اللہ لردی والصلواتو تمام دا بدن عبادتنا ہم خاص اللہ لردی والطیبات تمام دا مال عبادتنا ہم اللہ لردی مالی عبادتنا ہم اللہ لرام بدنی عبادتنا ہم اللہ لرام زبانی عبادتنا ہم اللہ لرام السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ دی زینب بریلیان اکثر دا پارا خلق لا غلط فہمی ورکی وہی گورا پیغمبر علیہ السلام کا حاضر ناظر نوے نو داو گورا مانزی کے خلقوی چی السلام علیکم سلام دئی پتا باندے ایوہ النبیو اے نبی گورا مخامخ ورطی چی اے نبی گورا دا چی کلا پیغمبر علیہ السلام اللہ عرش تاوبللو معراج کے نو التا ورطا اللہ ویلیو چی السلام علیکا ایوہ النبی اللہ تخواسم انسان 24 گھنٹے مخامخ دے نو دا اللہ وربان دے سلام اچولو منگا آگا سلام نقل کو دا اغوی خبر نقل کو دانا چی کنی پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر دے کنی دا سکو قرآن کیوں میں حکایت راغلے دے فرعون متعلق قرآن کے راغلی دی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ او زخامخا گمان قوم پتا باندے اے فرعون نو فرعون حاضر ناظر دے نانا دا کوئی حکایت تے السلام علیکم سلام دی پتا باندے ایوہ النبیو اے نبی ورحمت اللہ او رحمت دے اللہ دی وبرکاتہ او برکتنا دی داغ پیغمبر علیہ السلام جواب ورکی السلام علینا سلامت یدی پمنگا باندی وعلا عباد اللہ الصالحین او دا اللہ پنکانو بندگانو باندی دی ہموی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو زگواہی کم اند دغی خبری لا الہ چی نشتا لائق دا عبادت حقیقی الا اللہ مگر یکیو اللہ دے و اشہدو او زگواہی کم انا دغی خبر محمدن عبدہ ورسولہ چی محمد بندد اللہ دے او رسول داغ دے اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمتنا ولیگے پا محمد الرسول اللہ باندی وعلا آل محمد او پا آل دا محمد الرسول اللہ باندی ہم رحمتنا ولیگے کما صلیتا لکا سرنگی چتا رحمت لگلے دے علی ابراہیم فا ابراہیم علیہ السلام باندی وعلا آل ابراہیم او پا آل دا ابراہیم علیہ السلام باندی انکا بشکت چی حمید تد تعریف لائقی
मजीद दलोये वालाई, या इन्नका बिशकतची हमीद स्तायले शवई, मजीद बुजुर्गिस्ता बयान करे शवेराम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, या अल्लाह बरकतुनो फरमाए प मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बांदे, व अला आले मुहम्मद और प आल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बांदे, कमा बारकता अला इब्राहिम, लका सरंग चिता बरकतुना फरमाइली प इब्राहिम अलैहि सलाम बांदी, व अला आले इब्राहिम और प आल द इब्राहिम अलैहि सलाम बांदे, इन्नका बिशकत छी हमीद काबिल द तारीफी, मजीदुन लो शान वालाई, या हमीदुन स्ताइले शवे, मजीदुन बुजुर्गिस्ता बयान करे शवे राम। ब्या भाई दुआ हुआ और पासे हो चिकम द मंज द कुरान दुआगान की दर तकम याद आई खलक ज्यादातर दावई। अल्लाहुम्मा रब्बना, ए जमंगा खुदाया, ए जमंगा परवरदिगारा, आतेना राके मंगता, फिर दुनिया प दुनिया के हसनतन निकी, व फिल आखिरते और पाखिरत के हसनतन निकी, वक़िना और मुसाते अज़ाब अन्नार, द अज़ाब दूर नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम दी पता बांधे और रहमत अल्लाह दी दे सलाम गरजवल सरबो कम खलक ताखी तरफ तदी आगुई बांधे बहुम द सलाम नियत कई मांझ की जमी की वालाड़े और कम दिखी तरफ तक किरामन कातिबीन की ओखी तरफ बांधे नास्ती बल पर गस तरफ बांधे नास्ती मुझे सलाम के बतन नियत दागुयम कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जड़ के बागुई बांधे द सलाम ब्या चिकलमून सलाम उगर जाए ब्या दुआ करे जकच मंजना रुस्त दुआ का कबलीगी खुजान ल दुआ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम ए अल्लाह अंतस्सलाम खासा तरफना सलामत यालाम अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम ए अल्लाह तद सलामती वलाई व मिनकस्सलाम औस्ता तरफना सलामत यालाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम तडेर द बरकतुन वालाए या ज़ल जलाल ए साहिब दलोये वल इकराम द बुजुर्गे और द अजमत लायका कला छेतर वाजिब कई आगे के बाद दुआई कुनूत वाए दुआई कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक दे के खलक अक्सर गलतियां की तर्जमे सरसर अल्फाज होते सोच कवई अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाह मन खास ताना मदद वाड़ू व नस्तगफिरुका और ताना बखन वाड़ू व नुमिनु बिका और ताबांदी ईमान लरू व नतवक्कलु अलैक और पताबांदी भरोसा करू व नुस्नी अलैकल खैर या अल्लाह स्ता खूबियान बयानऊ या व नुस्नी अलैकल खैर या अल्लाह मंगस्ता सनावायु वरसनाम यानी स्ता खूबियान बयानऊ व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका या अल्लाह मंगस्ता शुक्र अदा करू वला नकफुरुका या अल्लाह स्ता नाशुक्री न करू व नखलाओ और मंगा जुदा कीगू व नतरुको और मंगा प्रीदू मन हागसोक यफजुरुक चिस्ताना फरमानी कई दहम मांझे की वयु नुदगसी सोच दल्ला ना फरमानी कई मन तरोसा योम न रह प्रे है खुआद दगसी कहू व नखलाओ व नतरुको मन यफजुरुक व नखलाओ और मन जुदा कीगू व नतरुको और मन प्रीदू मन हागसोक यफजुरुक चागस्ता न फरमानी कई अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु अल्लाह मन खास ता इबादत कऊ वलका नुसल्ली और ताता मूंज कऊ व नसजुदु और ताता सिजदा लगऊ व इलैका नसाम ता तरफ ता दरमंडी वहू व नहफिदु और खिदमत कऊ व नरजू रहमतका और मंगा स्ताद रहमत उम्मीद सातू व नख्शा अज़ाबका औस्ता अज़ाब न यरीगू इन्ना अज़ाबका बेशकस्ता अज़ाब बिलकुफ़ार मुल्हिक
کفارو تا رسیدلو والا دے. دا دا منزه الفاظ دی. پکار دارے چی سڑے پخی طریقی باندے دا منزه الفاظ او دا حقی ترجمہ یاد کی. اوس دا منزه ضروری مسائل چی پا منزه کے فرائض سمروی، واجبات سمروی، سنن سمروی وغیرہ. منزه کے دیار لس فرض دی. پدے کے وہ فرض داسی دی چی آغا دا منزه شروع کی دون مخ کے ادا کول پکار دی. آغیتا شرائط دا منزه وی، شرائط نماز او شپگ منزه کی دن ادا کی ٹول دیار لستی. نمبر 1 دا بدن صفائی کول دا فرض دی چی تا منزه تا ادریگی نستاب بدن دا حقیقی نجاست او دا حکمی نجاست دوارو نپاکی. حقیقی نجاست دیتا ہوئی چی سڑی باندی گندگی سرگند لگی دلی لے دیشی، او حکمی نجاست دیتا ہوئی لکه چی دا سڑی او دس مات شی یا غسل ور باندی واوڑی نو ټول بدن باندی خو گندگی خکاری نا، خو شریعت حکم ور باندی دا نجاست کڑی. نو لہذا اول بدن پاکول. نمبر 2 دا کپڑو پاکول، کپڑے بڑے پاکی المازی بھئی. نمبر 3 دا زے پاکول، کمزے کی چی منز کے آغا زے با صفا و پاکوی. نمبر 4 دا سطر پٹول چی کم عورت دے دا ناری نسری دا نوم نونی سا تر زنگنونو پوری دا عورت تے، او دا خزی طول بدن عورت تے سوا دا مانزو نا، سوا دا مخ او دا ورمندونو دا لاسونو نا او دا پخو قدمونو نا. خو پا مانزه کی گورا سطر دے. پردے دا پارا خو خزا طولا با پردہ دا. سطر و پردے کی فرق دے دا مخ کی بیان کرے. بہرحال سلورم نمبر فرض دی دا سطر پتاول. او پینزم دا وقت جنگولی، دخول دا وقت چی وقت ترسو پوری نی داخل شے نو منز نکی. شپگم قبلی تا مخ کول. اوم زڑکی نیت کول، زڑکی دننا پخلے باندی چی کئی کلا کلا خلق شکی او بیا 2 گھنٹے لے گیائی امام تی ٹیٹ کی دے عزیز آغا سے لے گیائی 2 رکاتا 15 رکاتا 10 رکاتا ہر شیط خطاشی. نو زڑکی بس چی منز راگے بس خبر ختم شو اللہ تا پتہ رجی دے داغا سی کئی. زڑکی نیت کول اوم نمبر. اتم نمبر چی دا وہ دا مانزن بارو اس مانزه کے دن نشی کم شپگنی آغی کی. اتم نمبر تکبیر تحریمہ ویل یعنی اللہ اکبر ویل دام فرض دی. نہم نمبر ادریدل فرض دی قیام. لسم نمبر قرأت ویل یعنی دو قرآن مجید سے حساب منزه کے پو ولاڑی ویل. یہ واللسم نمبر رکو کول. دولسم نمبر 2 سجدے کول، 2 سجدے فرض دی. 11 نمبر آخر قاعدہ ادا کول یعنی کدو رکعتئی پا 2 رکعت کے نستل فرض دی، کدرے رکعتئی پا 3 رکعت کے نستل فرض دی، کسلور رکعتئی نو پا سلورم باندی کے نستل فرض دی. دا تحیاتو مقدار باندی کے نستل دا فرض دی. دا 11 فرائض ہو. واجب پا مانزه کی 4 لستی. نمبر 1 دا فرض منزنو اول 2 رکاتا دا قرآت دا پارا مقرر اول واجب دی. دا فرض منزنو اول 2 رکاتا دا قرآت دا پارا مقرر اول واجب دی. فرض کی خود 2 رکاتو کی قرآت ویلے شی 2 کی نشی ویلے نو تبا اول 2 دا قرآت دا پارا متعین کئے. نمبر 2 دا فرض منزنو دریم او دا سلورم رکاتنا علاوہ پو طول منزنو کے ہر رکعت کے فاتحے یل واجب دی. دا فرض منزنو دریم او سلورم رکعتنا علاوہ نور دو طول منزنو پا ہر رکعت کے فاتحہ یل واجب دی. فاتحہ الحمد شریف توئی. خود فرض منزو پا دریم او سلورم رکعت کے فاتحہ ویل واجب ندی. کچا دا فرض پا دریم او سلورم کے فاتحہ و نویلا نو صرف سنت پاتی شو. دا فرض منزو پا دریم او سلورم رکعت کی فاتحی ویل سشیدی سنت تی واجب ندی. نور دا دغو 2 رکعتنا علاوہ دا طول منزنو پا ہر رکعت کے فاتحی یل واجب دی. دا 2 شو. نمبر 3 دا فرض منزنو اولو 2 رکعتنو کے او دا واجب او دا سنتو او دا نفلو پا تمام رکعتنو کے
سورہ فاتحه نا رستو یو سورت یا درې آیاتونه لنډ یا یو آیت اوږد یل واجب دی. د فرض دو رکعتونو د فرض منځونو اول دو رکعتونو فرض منځ کې چونکې اول دو رکعتونو کې قرأت یل واجب دی، نور تش کی دو رکعت آخری کی کم دی. خود فرضنا علاوه سنت واجب یا نفل چې څومره منځونه دي د هغوی په هر رکعت کې د فاتحې نه رستو د قرآن مجید سے حصہ یل دا واجب دی. نمبر 4 سورہ فاتحہ د سورت نم مخ کے ویل دا هم واجب دی. سورت فاتحہ د سورت نم مخ کے ویل دا سنا چې اول قل هو وای بیا رستو ورپسې الحمد شریف وای نه، اول به سورت فاتحہ وای ورپسې به سورت وای. نمبر 5 قرأت رکو او د دو سجدو او د رکعتونو په منځ کی ترتیب قائم ساتل. ترتیب سره به کوي اول قیام بیا رکو بیا سجدے، دا څنګه چې اول رکو کې بیا غیر رستو قیام کوي بیا ورپسې سیده سجدے لږه پوهیږي په دې خبره. لہذا نمبر 4 نمبر 5 قرأت او رکو او دو سجدو او د رکعتونو په منځ کی ترتیب قائم ساتل واجب دی. نمبر 6 قومه کول واجب دی. رکو نه چې پاسې نه غدردل، رکو نه بعد نه غدردل واجب دی. بعض خلک رکو ته چې سر ټیټ کی داسې لغونی سر داسې کی ټک بیا ښکته ټیټ گویا کې د یو واجب پرې خودل، نو د رکو نه رستو قومه کول هم واجب دی. نمبر 7 جلسه کول هم واجب دی. د دوو سجدو په منځ کې صحیح کې ناستلو ته جلسه وایي، دا هم واجب ده. نمبر 8 تعدیل د ارکان واجب ده. رکو سجدہ وغیرہ ہر یو رکن کے با خوب پا اطمینان او تسلی سر با ہر یو رکن ادا کئی پا منڈے منڈے نا لکه چرگ چٹونگاری وہی ہر یو رکن اطمینان سر ادا کول دیتا تعدیل ارکان وی دا هم واجب دی. نمبر 9 قاعدہ اولا دا هم واجب دا. قاعدہ اولا یعنی پا درو رکتو کی ناستل سلورو رکتو کی اولا قاعدہ چی کمالا اولا قاعدہ چی ورتوی دا واجب دا پا قدر دا عبدہو و رسولو باندے لکا سمر ٹیم کی چی عبدہو و رسولو پوری ویلے سی دمرا کی ناستل پا کی واجب دی. اولا قاعدہ قاعدہ اولا چی دا تشہد مقدار کی ناستل واجب دی. نمبر 10 دوارو قیدوں کی عبدہو و رسولو پوری یل ہم واجب دی کہ ناستل جدا شہرے او ویل جدا شہرے، یعنی پا اول قیدے کی ناستل دا عبدہو و رسولو پوری دا زان لواجب دی، او بیا دوارو قیدوں کی دا التحیات و نونیسا تر عبدہو و رسولو پوری ویل ہم واجب دی. نمبر 11 امام دا پارا د سحار او ماخام او ماسختن او جمعہ او عیدونو کی او پا ترویحوت د رمضان المبارک او پا ویتر کی تیز قرأت کول واجب دی، او پا ماسپخین او پا مازگر وغیرہ کی پٹ قرأت کول واجب دی. یعنی جہر منزنو کی جہر واجب دے، خفیہ منزنو کی خفیہ یل واجب دی. نمبر 12 لفظ سلام سرا د مانزنا وطل واجب دی. لفظ د سلام سره یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ دا ویل واجب دی. نمبر 13 پا مانزد وطر کی دعائی قنوت د پارا تکبیر ویل او دعائی قنوت ور سره ویل دا هم واجب دی. وطرو کی د دعائی قنوت د پارا اللہ اکبر ویل دا هم واجب دی، او ور سره دعائی قنوت ویل دا هم واجب دی. 14 نمبر پا دوارو عیدونو منزونو کے زائد تکبیرون هم واجب دی. دا اختر منزونو کی چکم زائد تکبیرون دی چیوزل اللہ اکبر وائی بیا رستو چکم دری تکبیرہ پاول رکعت کی کئی دری تکبیرہ پا رستنی دویم رکعت کی کئی دا زیادی تکبیرون دیتا وائی دا تکبیرون هم ورسر واجب دی. 14 واجب شو مانزکی لیوی
تکبیر تحریمانا مخ کے دوارو لسنو اوچتول دا سنت تی. تکبیر تحریمانا مخ کے دا اللہ اکبر چوئے دینا مخ کے بتا لسنو پورتکڑی دا پورتکول چیشے دی دا غگونو پوری پورتکولی گورا سنت تی. غگونو سر جنگولی سنت نلی، غگونو سر جنگولی مستحب دی. خود غگونو اندازے پوری پورتکولی سنت تی. 21 سنت تی مانزے کے دا اول نمبر سنت. نمبر 2 دا دوارو لاسونو گتے پخپل حال باندے کولاو پر خودل او قبلے تا مخامخ ساتل. کلا چی نیت تاری لاسونو چی پورتا کے بعد خلق دا سے لاسونو پورتا کی دا غلط کی دا سے دا گوتو با دے اخپل اندازے سر فراخی نبا دا سے دیر کولاو ساتے نبا بند ساتے. اخپل انداز باندے کولاو او قبلے تا مخامخ دا سے. اللہ اکبر. ندا اللہ سنو گوتے پختل انداز کولاو ساتل او قبلے تا مخامخ ساتل دا دویم نمبر سنت تی. نمبر 3 تکبیر ویلو سرا سر نخ کا تکول سنت تی. اللہ اکبر چکے نو اللہ اکبر سر باز خلق کا پرائدہ سی خوزئی اللہ اکبر دا اور سر بور سر نہ خوزئی. باز خلق کتا سے خیال کری جنازے کی چکل تکبیرون اولی شی ناغی کم ور سردا سے دا کربرت پشان دا سردا سی راشی کری دا سر بور سر نہ خوزئی. لہذا تکبیر ویل سرا سر نخ کا تکول سنت تی. نمبر 4 امام دا پارا تکبیر تحریما او اندارنگی دا تلو راتلو چی کم تکبیر ندی آغا دا حجت مطابق اچت ویل ورطا سنت تی. چی سمر جمعا اغمر اچت بدے تکبیر نوائی دانا چی جمع اور پس لو یادا ودے لا الہ آواز و باسی تبے جی کے چھے اور روٹے ندی خوڑ دی. نانا دمرا انداز باندے با تکبیر اچت وائی چی سمر ضرورت وی چی ضرورت تقریباً پورا کی گی نو قدر حجت پوری دا تلو راتلو تکبیرنا اور تکبیر تحریمہ دا اچت ویل سنت تی. نمبر 5 خیلاس گچ لاس دا پاسا کے خودل سنت تی. نمبر 6 سبحانک اللہم ولا الہ غیرک پوری ویل سنت تی. نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل سنت دی. نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل سنت دی. نمبر 9 فرض مانزو گرد دا اعوذ باللہ او بسم اللہ زان لچ سڑے موز کئی اغسدی دا پارا دی دانا چی امام پس والا ری بیام اعوذ باللہ او بسم اللہ وائے بیا نشتا بیا بھئی امام وائیو تبے نوائے. نمبر 9 دا فرض مانزو دریم او سلورم رکت کی فاتحہ ویل مامخ کی ہوئے چی اچھے او پتول رکتنو کی فاتحہ ویل واجب دی خود فرض پر نمبر دریم او سلورم رکت کی واجب نہیں لہذا پسنتو کی راغلا. نو نمبر 9 دا فرض منزنو پر دریم او سلورم رکت کی سورہ فاتحہ ویل سنت دی. نمبر 10 آمین ویل سنت دی. نمبر 11 ثنا ویل سنت دی. اعوذ بال ثنا ویل خمخ کی ترسیو خو سبحانک اللہم او اعوذ باللہ او بسم اللہ او امین دا خفیہ ویل سنت تی. یو خویل سنت وغا خمخ کی تیر شو او بلد سبحانک اللہم او دا اعوذ باللہ او دا بسم اللہ او دا امین خفیہ ویل سنت تی پت بے وائے دا زمان مذہب ہے. نمبر 12 دا سنت مطابق قرأت کول سنت تی. کم منزن دا پارا چھے سنتو کی کم سمر تلاوت راغلے دے چھ سہر منزی کی بدمر آیتون وائے ماسپخین منزی کی بدمر آیتون وائے مازگر کی بدمر وائے مخام کی بکم وائے نو دہاغ مطابق قرأت سنت تے. نن سبا چھ دہاغوی مطابق وائے نو انشاءاللہ در پسیرست و بیائی سکم نہیں والا چھے ورز دا سنت مطابق وائے بیم ورز بدا سہر پا منزی کی در پسی یو دو بوداگان کی دیشی وحلاری نور بدر پسی سوک نہیں. خو بہرحال دا سنت مطابق قرأت کولہم سنت تی داغی مطابق ویل. نمبر 13 رکوع او سجدہ کے کم از کم دریزل تسبیح ویل سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی دا پر رکوع او سجدہ کی کم از کم دریزل ویل سنت تی. نمبر 14 رکوع کی سر او ملا او طول حساب برابر ساتل سنت تی
او د لاسونو ګوتې کولاو ساتل او پاغې باندې د زنګون ټینګ نیول سنت دي. نمبر 14 رکوع کې سر او ملا تمام باډي برابر ساتل او د لاسونو ګوتې کولاو ساتل او پاغې باندې زنګون ټینګ رانیول دا هم سنت دي. نمبر 15 په قومه کې د امام د پاره قومه د رکوع نه رسته اوچتېدل ته قومه وایي. قومه کې د امام د پاره سمع الله لمن حمده ویل سنت دي. مقتدی د پاره ربنا لك الحمد. او کچره څوک ځان لمونځ کوي نو هغه به سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد دواړه وایي. هغه ته دواړه سنت دي. امام ته صرف سمع الله او مقتدی ته ربنا لك الحمد او منفرد ځان لمانځه د پاره دواړه جمع کول سنت دي. نمبر 16 سجدے تا د طلوع په وخت کې اول زنګنونه بیا لاسونه بیا تندې لګول سنت دي. اول زنګون دانه چې اول لاس ولګي بیا غې نه رستو زنګون ولګي. سجدې لچې اول زنګون لګول بیا د لاسونو لګول بیا ورپسې د سر لګول بیا راوچتېدو کې اول د سر اوچتول بیا د لاسونو اوچتول دریم نمبر کې د زنګون اوچتول دا سنت دي. نمبر 17 جلسه او قاعده د دو سجدو مینس کې ناستی تا جلسه وئی قاعده تحیات ته وئی. په جلسه او په قاعده کې بعد ګټپخا غړول پاغه کې ناستل او سیخ خپا یعنی خیخ پا ادرول او د هغه ګوتې قبله طرف ته کول سنت دي. ولسم نمبر جلسه او قاعده کې ګټپخا غړول پاغه کې ناستل ګټب خا غوړې دلی پاغه باندې سړي کو نټه خي او خیب خا ادرول او د هغه ګوتو سرونه مخونه قبله تکول دا سه انداز باندې ناشتي چې قبله ته د خیب خي ګوتې قبله طرف ته. نمبر 18 په تشهود کې چې اکلا اشهد ان لا اله الا الله ویلې شي نو په اشهد ان لا اله سره ګوتو چتوي. اشهد ان لا اله سره ګوته وچتول څنګه به وچتوي دا غټه ګوته چې کومه چې کومه تمن کاټه ګوته وایو دا کاټه ګوته او مینځ ګوته دا به ملاو کې حلقه به جوړه کې د دې سرونه به ملاو کې او دا کچینه ګوته او ور سره خوا کې د بل ګوته چې کومه ده خدای خبر چې پښتو کې ورته سوایي عربی کې ورته بن سرا وایي خن سرا بن سرا استا سبابا ابهاما. بہرحال دا کچینه ګوتا او ور سره خوا کې ګوتا دا به موټه کې مینځ ګوتا او کټه ګوتا د دې سارونه به ملاو کې صفر به جوړ کې او دا د اشاره ولا ګوتا په بارا کېږي نو اشهد ان لا سره به اوچتا کې الا الله سره به ښکتا کې دا اتلسم نمبر سنت دي. تشهود کې اشهد ان لا اله باندې د ګوتې سره اشاره کول سنت دي. نمبر 19 نسم نمبر سنت قاعده آخر کې د تشهود نارستو درود ویل سنت دي. آخره قاعده کې عبده ورسوله نارستو د درود ویل اللهم صل ویل سنت دي. نمبر 20 د درود نارستو دعا ویل اللهم ربنا یا ربنا ظلمنا یا رب اغفر لي ولوالدي. د قرآنی دعاګانو کې معصوری دعاګانو کې کومه دعا چې درته یاد ای نو درود پسې بل دعا ویل 20 نمبر. 21 نمبر اول خي طرف ته سلام ګرځول بیا ګس طرف ته سلام ګرځول دا 21 سنت دي د مانځه. مستحب په مانځه کې 15 سيزونه دي 15 خبرې په مانځه کې سنت دي. تکبیر تحریما په وخت کې لاسونه د لستونو بار راایستل الله اکبر ته شکل لاسونه پورته کوي نو په دې وخت کې چې ستا لاسونه د لستونو نه بار وي پټ پکې نه داسې لستونو نه لاسونه یعنی ورغي بار راایستل دا نه چې تر څنګه پورې کولاو کې ورغي دي چې باري تینا. نمبر 2 رکوع او سجدی کی ځان لا منځ کوونکی د پاره درو نه زیات تسبیح ویل ځان لا منځ کوونکی د پاره درو نه زیات کځان لکم امام کی وی امامی بیا بدرو نزیات سبحان ربی العظیم نہ وائے دانے جی تلزل پکی سبحان ربی العظیم وائے اور رستو خلق در پسی خوالونا جب جگی گیا در پس سکمون نکی او چه زان لولاری
نو بیا تقریبا د درونه زیات تسبیح ویل دا مستحب دی، یعنی کو دې ثواب دے کو دې نوی گناہ نشتا، مستحب وہی دیتا چې کو دې ثواب دے کو دې نوی گناہ. نن سوا مليان دې په مستحب او کافری چې مستحب ونه کی وکړو دې پلانې کار نه کوي. نمبر 3 د قیام په حالت کې د سجدې ځای ته لیدل، د رکوع په حالت کې قدمونو ته لیدل، او د جلسه او د اتحیات په شکل کې خپل غیږی ته لیدل مستحب دي. د ولاړی په حالت کې سجدې ته لیدل مستحب دي، د سجدې ځای ته. رکوع په حالت کې قدمونو باندې نظر کول، او د دواړو سجدو میں کې جلسه او قاعده اتحیاتو کې به غیږی ته ګوري، د خپل خېټه او د ورانونه د غیږه چې کومه چې ماشوم پکې کېنولې شي د غیږی باندې نظر کول دا مستحب دي. نمبر 4 د ټوخلی چې در باندې راغله خپل طاقت پورې د ټوخلې بندول، چې در تراشي اوسه پورې کوشش وکړه چې بند شي، کنه کېږي بیا وکړه. نمبر 5 جماعی چې در تراشي خپل چې داسې کلاو شي دې ته سوای ارزمای. ارګمې چې در تراشي ارګمې خپل وسه پورې بندول هم مستحب دي. دا 5 مستحبات دي. مفسدات مانزه چې سشي سره منځ ماتيږي، تقریبا 38 خبرې دي چې هغه سره منځ ماتيږي. نمبر 1 مانزه کې خبرې کول یا قصدن یا پهیر سره یا زیاتی یا کمه، خو چې خبرې دي په مانزه کې یو کې منځ مات شو. نمبر 2 چاته سلام اچول، داسې لفظ ویل چې څوک را روان دی هغه باندې گویا کې هغه ته سلام کوي السلام علیکم، یا داسې بل یو لفظ چا باندې مانځه کې سلام اچولو سره مونږ ماتيږي. نمبر 3 چا در باندې سلام واچولو د سلام جواب ورکول، او چا لره پرنجه ورغلو هغه الحمدلله وي تا ته مانځه کې يرحمک الله وي، دې سره هم مونږ ماتيږي. یا مانځنه بار یو سړی لګیا دې دعا کوي ته مانځه کې داغه په دعا باندې آمین وایي، و دې سره هم مونږ ماتيږي. نمبر 4 چې کله داسې بد خبر در باندې ولګي، بد خبر باندې انا لله و انا الیه راجعون ویلو سره مونږ ماتيږي، او خبر اوریدلو سره الحمدلله ویل، او عجیبه خبر اوریدلو سره سبحان الله ویل، نو کا دا دی وی مونږ ور سره ماتيږي. نمبر 5 د بیماری یا د درد د وجنا یا اوه وغیرہ یلی سره مونږ ماتيږي چې درد در باندې راغی ته داغه د وجنا وای اوه وغیرہ څه الفاظ د نخلی نه وځي دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 6 خپل امام نه علاوه بل امام یا بل منځګزار ته فتح ور کول، یو سړی منځ کې ولاړ دی تزان ولاړی مثال مونږ کوي یا نفل کوي جمع ولاړ دا غوی سره ته په مانځ کې شامل نه، اگر امام مانځ کې غلط شو او ته دې نه خدای خدمتگار بن کر هغه ته لقمه ور کوي، نو کا خپل امام نه علاوه بل چاله د لقمه او فتح ور کړه دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 7 قرآن شریف قرآن کې لیدلو نه ویل چې قرآن دې غوړولې او مونږ کې ولاړ وایي قرآن نه وایي کویږي پدې دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 8 قرآن مجید کی دا سے غلطی کول چې هغه سره معنی غلط شي دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 9 عملی کثیر کول، مانځه کې دا سے یو کار کول چې لری نه یو سړی دا محسوسه کی چې داخله کمانځه کې نه دې ځکه دا کار کوي د لاس د فلانی شي سره یا داسې داسې کوي. نمبر 10 خوراک خاک کول یا قصدن یا هیر سره مانځه کې څه شو خورو موږ دماغ. نمبر 11 د دوو صفونو برابر مزل کول، الته ولاړی ورور مخکې راځي د دوو صفونو عمر مزل دی وکړو په مانځ کې دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 13 نمبر 12 قبله نه سینې اړول، مخامخ قبله ته ولاړی یو قبله نه د مخ واوخته دې سره مونږ نه ماتيږي، خو که سینه دې د قبله نه واړوله دې سره مونږ ماتيږي. نمبر 13 ناپاک ځای باندې بغیر د عذر دي سینه واړول آیات سته. نمبر 13 ناپاک ځای باندې سجده لګولو سره مونږ ماتيږي. نمبر 14 ستر د کلاوشي او یو رکن مقدار پورې هغه کلاو وی
سطر دے کلاو شو او آغا ایک رکن لکا سجدہ چی سمرا وقت کی ادا کی گی دا یو رکن دے، رکو چی ادا کی گی یو رکن دے، دمرا مقدار پر آغا کلاو دے سر منز ماتی گی. نمبر 15 دعا کی دا سے شیخ غختل چی آغا انسانانو نا غختے شی مانزکی والا روئی چی یا اللہ 100 روپے راکا دے سر منز ماتی گی ذکر چی کم شے انسانانو نا غختے شی آغا با مانزکی نغوارے. نمبر 16 دا درد یا دا مصیبت دا وجنا دا سے جڑے دل چھ الفاظ پا جڑا کے سرگن شی دا درد یا سے دا مصیبت دا وجنا جڑا درغلا اور پا مانزے کے دا سے وہ جڑل چھ حروف پا جڑا کے ظاہر شو جڑا کے حروف ظاہر شو. نمبر 17 بالغ سڑے بالغ انسان چھ پا مانزے کی دمر او خواندی چھ ور سرا خواہ کی کس دہاغا آواز آوری دے سرا او دس او موز دوارا ماتی گی. نمبر 18 مانزکی امام نمخ کے تلل سجدے تا امام نمخ کے لاڑے رکو تا امام نمخ کے لاڑے یا سجدے نمخ کی امام نہ اچت شوے رکو نہ امام نمخ کی اچت شوے دے سر موز ماتی گی. اکثر خلق امام نمخ کی زینن سبا خودے سر بارحال موز ماتی گی. مانزکی یو کم 10 مکروحات تھی 29 مکروحات شاغی سر موز مکروح کی گی. نمبر 1 چاچے کپڑا یا صادر یا رومال پا سر یا پا وگو دا سے واچولو چی دا آغا دوار طرفونا کولاوی زنگیگی یا خو یو طرف چی دا سے واڑوی بیانا خو چی پا مت دست شے اچولی یا پا سر چی یو طرفیم زنگیگی بل طرفیم زنگیگی دا مکرور ہے. نمبر 2 کپڑے دا خاورنا ساتل بعض خلق چی مانزی کی ادریگی چی کلخ کتکیگی نو دا طول کپڑے دا سے راون غاڑی اور بیا چی کلا تحیات و تکیری کا خیال دی کری لمن استری ناغا دا کناٹو لاندی راوستر نگوڑی دا سی رست طرف تے اوشڑی نو دا ہم مکرو دے. کپڑے دا خاورو نستل ہم مکرو دی. نمبر 3 اخپل کپڑے یا اخپل بدن سر لوبے کول سر دا سی لگیائی کلا یوشی سر لوبی کئی کلا لمن سر کلا جیب سر لوبی کئی دا ہم مکرو دی. نمبر 4 دا سی معمولی لباس کی موند ادا کول چپاغ لباس کے تو دنیا مجموع تطلل شرم گانے خیرنی کپڑی دی دکار روزگار کپڑے کی کسوک در تاوئی چی فلانی زے کی در تا ملمانر اگلی دی نولام بے خط تات وات کے زان جوڑ کی بیا ورزے خیرن کپڑوں کے خزوک نہ ورزی دکار روزگار کپڑوں کے نہ دکار و در روزگار پا کپڑوں کی مونز کولو سرہم مونز مکرو کی گی. نمبر 5 پا خلقی سشے نیول خلقی سشے نیولے اور مونز کئے. نمبر 6 دا سستے و دا بے پروائے دا وجنا سرطور سر مونز کول مکروری کدا زلالت دا وجی نہیں دا عجزے دا وجی نہیں بیا باک نشتا. نمبر 7 متیازے ڈکے متیازے یا تشی متیازے دی خیر آگلی نو زور دے پیور کڑی چنگی کڑی دی و مونز پکے کئے نو دا ہم مکروری اول با متیازے ہوکے زان با فارغ کی بیا با مونز کئے. نمبر 8 سر ویختو پا سر باندے تڑل چی پا سر باندے دا سی تڑلی لکا خزی خیالو کی شیطی جوڑ کی برا دا سی سمولے غنی تجوڑ کی دے سر مند کول مکروری. نمبر 9 دا سجدی زینا کانی وغیرہ لرے کول آو کا سجدہ لگی دل مشکلی ازے کی سجدہ نہ لگی نو دا سی یوزل لا سر دے دا سی کانی اخواکو سجدے لدے زائیں فارغ کولو بیائی باک نشتا اسی دا کانی لرے کول دا زی صفا کول دا مکروری. نمبر 10 گوتو تکول گوتو نا تخونا چے اوباسے مانزے کے دا گوتو نا تخونا اوباسل یا دا یو لاس گوتی بل لاس کے پیرل دا سی چے او پیرے مانزے کے دا ہم مکرو دی. نمبر 11 ملا باندی یا تشو باندی لاسونا کے خودل مانزے کے چے دا سی دا ببجن و خلق عادت کول دے سرم موز مکرو کی. نمبر 12 دا قبلے طرفنا مخ اڑول سینہ خود کواڑول مونز ور فرماتی گی خو صرف قبلے طرف نہ مخ اڑول یا دا سی دسترگو کنجونو سر لیدل دا سی خواہ دے خواہ گوری دسترگو پا کنجونو سر کنکیوں سے دیکھنا نسترگو کنجونو سر لیدلو سر ہم مونز مکرو کی گی. نمبر 13 دا سپی پشان کے ناستل چے کنٹے ہو لگے اور دا تو بوٹو خو باندې کینی او د لاسونو مخ کې پس مکه کېږدي بغیر د عذرنا یو خدا سي چې د سړی عذري
پخی نشی کہ خدلے تحیاتو تصحیح نشی کے ناستے اگا خو بدا سکینی خروغ موت سڑے کچر دا سکینی چی لاسونا پزمکا باندی کی گی او پخی ادرائی نو دا مکرو دی. نمبر 14 داسی سڑی طرف تا مونز ورکول چی آغا سڑے مخامخ تا تناستی یو سڑے مخامخ راناستے تا طرف تا مختے و تا مونز ورطا دے طرف نکئی دا هم مکرو دی. نمبر 15 سجدے کے دوارا لاسونا پزمک باندے غڑاول کتا سو خیال کری باز خرچ سجدہ لگئی دا چنگیلی پزمک باندے لگی دلی غڑولی نو چنگلی پزمک باندے غڑاول مکرو دی. نمبر 16 دا لاس یا دا سر اشارے سرا دا سلام جواب ورکول سو کراغے سلام دا پیوا چولو تاور تا سر دا سکڑو یا دیوتا لاس دا سکڑو داؤں مکرو دے. نمبر 17 بغیر دا عذرنا پتلے وحل لکہ چی دا زناستم دا سی آلتی پالتی مار کرچی ورطوئی بغیر دا عذرنا پتلے وحل سراہم مونز مکرو کی گی. نمبر 18 قصدن جمائی راوستل انگڑائی اغستل خمزداری رکاوولے شیخو نے رکاووے جمائی چی در تراشی پا زور دخلے چنگاول پکے دے سراہم مونز مکرو کی گی. نمبر 19 سترگو پٹاولو سراہم مونز مکرو کی گی. آو کد چا مانز کی توجہ اخوا دیخوا اوختا دا توجہ دا ٹکولو دا پارا سترگی مجبورن پٹے کڑی بیائی باک نشتا کنی اس سترگو پٹاولو سرا مونز مکرو کی گی. نمبر 20 ایمان دا پارا پا محراب کے دن ادری دلو سرا مونز مکرو کی گی. آو کا قدمون دا محراب نا باروی نورا سجدہ محراب کے دن لگئی بیا مکرو ندا قدمون ہم پا محراب کی دن نہیں بیا مکرو دا. نمبر 21 یواز امام دمر اوچت زیباندی ادریدل چی تقریباً یو شرعی گز دا تنگل پورے خو ایمان یوازی چی دمر اوچت زیباندی والاڑی نور خلق رستور پس والاڑی بیا مکرو دی. کہ ایمان پا اوچت زی والاڑی یو سو مقتدیان همر سر پا اوچت زیوی نو بیا مکرو نرے. نمبر 22 دا سے صف پس رستو نیواز ادریدل چی آغا صف کی مخ کی زیوی مخ کی صف کی دا ادریدلو زیستا خداغی باوجود تو رستو صف کی آواز والاڑی نو دا سے ادریدلو ہم مکرو دی. نمبر 23 دا سو جاندار تصویر والا کپڑے کی منز کول دا سے کپڑے کی منز کول چی آغی کی دا سو یو جاندار شی دا زیروح دا روح والا شی دا جوندی شی تصویر پکی. نمبر 24 پا دا سے زی کی منز کول چی یا پسر باندی یا مخامخ یا خی طرف تا و گس طرف تا یا دا سجدی زی کی تصویرون لگی دلی ناغذے کی منز کول ہم مکرو دی. نمبر 25 آیتونا و سورتونا و تسبیحات پا گتو سر اشمارل چی مانزے کی سبحان رب العظیم کی سبحان رب العظیم ہوئے و گتو سر اشمار راسی دا ہم مکرو دی. دیکھا رہا. نمبر 26 چادر یا یودا سے کپڑا پخپلزان باندے راتاول کپڑا یا یودا سے چادر پزان باندے راتاول چی آسان سرطن اللہ سنہ نشرائستے زان دے پکیدا سے انغختے ہی چی دیر پا مشکل سربتنا زان راو باسی نو دا سے کپڑے کی زان را انغاختلو کے ہم مونز مکرو ہے. نمبر 27 پا مانزکی انگرائی اغسطل مانزکی زان غزول چی ورطوی جدا سے زان و غزوی چی ستڑومانی و باسی دستڑومانے و باسلو دیتا ویلے کی گی انگرائی یا لینا مانزکی ستڑومانی استلو سرہم مونز مکرو کی گی. 28 نمبر دا پٹکی پا پیچ باندی مونز کول چی پٹکیلی پا تاندی باندی دا سے راوستے چی سجدہ لگئی نستا سجدہ پا پٹکی باندی لگی نو داؤں مکرو دی. نمبر 29 یو کم درشم دا سنت خلاف مانزے کی ہر یو کار کول چی دا سنتو نا خلافی آغا مکرو دے. مکرو وقتونا سوری سو وقتونا دی چی آغی کی منز کول مکرو دی. زوال وقت چی کلم نمر بالکل سی دا پدے مینز باندے ادری گی زمن ستاسو زڑ ٹیم باندے تقریباً پاو کم 12 بجونا
تر پاوبان دی 12 بجو پورے اندا سے وقت د موسم په اعتبار سره چینج کیږي بدلیږي را بدلیږي خو چې بالکل د هر شي سور ہے په خپل ځای باندې ودرېږي دې ته زوال وایي دې وخت کې هر قسم مونږ کول مکروه دي نمبر 2 چې کله نمر ډوبېږي زیړ شي نمر زیړ شي ډوبېدو ته نږدې شي کتا خیال کړی داسې غرموی زیړ غوندې شي دې وخت کې تر ډوبېدو پورې هر قسمه منځه کول مکروه دي نمبر 3 کله چې نمر راخیږي راوچت شوی پوره نه راوچتېږي په دې وخت کې مونځ کول مکروه دي نمبر 4 د مازیګر منځ نه بعد سنت او نفل کول مکروه دي چې د مازیګر مونځ دی وکړو هغې نه وروسته سنت او نفل مکروه دي نمبر 5 د سهار منځ نه وروستو تر نمر راخاتو پورې مونځ کول مکروه دی نمبر 6 د عید په ورځې کې د عید منځ نه وروستو د عید په ورځې کې د عید منځ نه مخکې طلوع آفتاب نه وروستو مونځ کول مکروه دي د اختر په ورځې د اختر منځ نه مخکې د طلوع آفتاب یعنی د لمر ختو نه بعد هر قسم مونځ کول مکروه دي په دغه حالت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مونځ نه ثابت نه نوافل ته ثابت دي لہذا په داسې وخت کې او په کومو صورتونو کې سجده سوا په سړي باندې واجبېږي نمبر 1 چې سجده سوا به سړی کوي نمبر 1 کله چې سړي نه فاتحه هیر شي سورت فاتحه یې ونه ویله الحمد شریف تینا هیر شو په مانځه کې نو په دې سړي باندې سجده سوا واجبه ده نمبر 2 کله چې کم منځګزار نه په مانځه د وترو کې دعای قنوت هیر شوه اللهم انا نستعینک اللهم انا کلمت هیر شوه نو سجده سوا واجبه ده نمبر 3 کله چې تشهد ته کېناستل ته هیر شول اوله تحیاتو چې دا واجب ده اخر تحیاتو ته کېناستل ګورې فرض دي هغه په سجده سوا باندې نه پوره کېږي هغه کم دی خو اوله قاعده یعنی که 3 رکعته یې په 2 رکعتو کېناستل ته هیر شول که 4 رکعته یې په 2 رکعتو کېناستل ته هیر شول نو که اوله تحیاتو ته هیر شوه نو دا سړی به سجده سوا وباسي یا په اوله تحیاتو کې ناسته عبده و رسول نرستو هیر سرتنا اللهم صل علی محمد پورے محمد پورے شیوی نو هم بسجده سوا کئی واجب دا نمبر 4 کم منځګزارنا چې د اختر په مانځ کې زیاتی تکبیرونه پاتې شي تکبیرات حکم تسلیمون کی دي هغه یوه جدا خبره ده چې یو مسلمان ته د دې متعلق پته نه یا هغه خبر نه چې د دې خبره متعلق زما د الله او د رسول الله څه حکم ده نو بیا د نا خبره په وجه مسلمان نه کوتاهی کیږي نو د دې وجه نه ما دا مناسب وګڼله چې موږ نن په دې باندې بحث وکړو بیا وروسته ورته چا فتح ورکړه سبحان الله یا الحمدلله ورته وویل د هغې نه بعد سټارټ شو نو سجده سوا به وباسي یا ماسپښین مانځه کې خفیه قرات ویلی شي د پکې په جهر شروع کړو نو هم به سجده سوا وباسي نمبر 6 یا په مانځه کې یو فرض مقرر وکړي لکه 2 رکوع وکړي رکوع 2 ځل وکړي یا 3 ځل سجدې وکړي نو هم به سجده سوا وباسي نمبر 7 چې کله د یو واجب کیفیت بدل کی د واجبو کیفیت شکل بدل کی لکه سورہ فاتحه نه مخکې سورت وای اول سورت فاتحه ویل دی ورپسې سورت د اول سورت وی ورسته فاتحه ویلا نو چې هر قسم د واجب کیفیت بدل ک د باندې سجده سوا واجب را یا یو سړی ته د منځ پر رکعتونو کې صبح شو شک ورتا چې ما 100 رکعت او کو 3 وکړو که 4 نه وکړو نو قانون دار چې کم مقدار دے کم مقدار یقینی اگر کم مقدار باندې بناو کا بس دا سے وای چې بس ما 3 رکعت کړی نو په 3 رکعتو باندې یقین وکا 4 رکعت ورپسې وکا او سجده سوا ورپسې وباسا خو کچره دا سوا چې 4 رکعتو نه دی 5 رکعت ته اوچت شوی نو چې 5 رکعت ته اوچت شوی چې ترڅو پورې تا سجده نه لګولې نومره را واپس شه اتحیات تکین سلام وګرځاو او سجده سوا وباسا او کا غلطی دي نه دومره وشو چې ور سجده دې مو لګولا ان 5 رکعت دی سجدی سره مقید کړو نو بیا قانون دار چې 6 رکعت مو کا
شپږ رکعاتو نه بعد بیا سجده سوا وباسا بیا سلام وګرځوا 2 رکعاته به نفل شي 4 رکعاته به مونږ پوره شي لہذا په دغه صورتونو کې سجده سوا واجبي کې دا نورم بعضی صورتونه راځي دا مسائل نو نزان معلومول او پریکټیکلی